ماشومان دا خبره کوي وي دا ماشوم ډېر روان دی، بلم وایي دا ماشوم ډېر روان دی، بلم وایي دا ماشوم ډېر روان دی. نو چې کله درې څلور کسان ووایي چې دا ماشوم ډېر روان دی، نو هغه ماشوم وایي چې هسې بدنامي راشي شروع کړه روانې، نو هغه ماشوم بیا ښه روانې شروع کړي. خو که مونږ په ځای د دې چې ده ووایو چې دا ماشوم ډېر روان دی، مونږ وایي ماشاءالله دا ډېر ښه ماشوم دی، ماشاءالله دا ډېر ښه ماشوم دی. نو هغه بیا ښه عادتونه په ځان کې راولي او ښه عادتونه خپلوي او ښه عادتونه کوي. نو مونږ له پکار دی چې ماشوم ته مونږه نیګیټیو خبرې یعنې بدې خبرې نه ښایو او بار بار ورته نه کوو، بلکې ښې خبرې ورته ښایو او بار بار ورته ښې خبرې کوو. نو هغه کې به ښه عادتونه راځي. بله یو خبره دا ثابته شوله چې کله هم مونږه په خپل ځان کې یا په بل انسان کې یو ښه خصوصیت پیدا کول غواړو، نو هغه خصوصیت دپاره به داسې الفاظ ګورو چې هغه ته بار بار مونږ هم ووایو او خلک هم ورته ووایي، نو اټومیټیکلي به هغه ماشوم به ښه فیل کوي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.